بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. ګرانو کتونکو نن زه غواړم چې د یو داسې هستۍ ملاقات تاسو سره وکړم، کومې هستۍ چې د ژوند یوه لویه حصه د شوروي اتحاد په خلاف مبارزه کې تېره کړې ده، او نن سبا هغې هستۍ د امریکا او د هغې د قواو او په افغانستان کې د هغې د پلوي یعنې د حامد کرزي صاحب د حکومت خلاف جهاد اعلان کړی دی. هغه هستي د 11 سپتمبر نه وروسته د افغانستان په غرونو کې پټه ده. ګرانو کتونکو راځئ چې د ښاغلي ګلبدین حکمتیار صاحب سره د خبرو اترو آغاز وکړو. حکمتیار صاحب، لومړی پوښتنه به دا کوم چې لکه نن سبا ستاسو د موجودګۍ په باره کې بېلې بېلې دعوې کېږي. ځینې خلک وایي چې تاسو په پاکستان کې، څوک وایي چې په افغانستان کې. یقینا چې ستاسو چې نن سبا کوم حالت دی تاسو خو به خپل اصلي ځای نشئ ښودلی، خو دومره زموږ کتونکو ته لکه تسلي ورکړئ چې دې وخت کې تاسو په افغانستان کې یې او که نه په پاکستان کې که نه. ساقي صاحب، شاید ستاسو مقصد به دا وي چې زه خپله ثابته پته درکړم، متاسفانه زه اوس ثابته پته نه لرم. مجبور یم د داسې پوښتنې په ځواب کې سوال کوونکو ته ووایم چې زه د ځمکې په سر او د اسمان لاندې اوسېږم. زه 5 کاله مخکې د دلوي په 26مې له تهران ووتلم. په سهار یې د ایران له پولې واوښتم او 6 ورځې وروسته د هېواد یوې داسې سیمې ته راغلم چې دنګ دنګ غرونه او ګڼ ګڼ ځنګلونه لري. همدلته وم چې د امریکایانو د جاسوسي تیارې لخوا په ما باندې راکټي برید وشو. له هغې نیټې وروسته مې د اوسېدو ځای ثابت نه دی، کله یو ځای او کله بل ځای اوسېږم. شاید له دې نه به زما وضعیت معلوم کړی شي چې ما په دغو تېرو 5 کلونو کې تل مسافرانه لمونځ کړی. په کونړ، لغمان، میدان وردګ او پکتیا کې زما د لټون لپاره عملیات ترسره شول. امریکایان ښه پوهېږي چې موږ چیرې یو. د پاکستان نوم د تبلیغاتو لپاره یادوي. په دې سره غواړي خپله ماتې توجیه کړي. دې ته په یقیني توګه معلومه ده چې مجاهدین په داخل کې اوسېږي او د عملیاتو لپاره هېڅکله د پاکستان له پولو نه. حکمتیار صاحب، تاسو د امریکا او د هغې د پلویانو خلاف جهاد اعلان کړی دی، خو موږ ګورو بظاهره داسې ښکاري چې په افغانستان کې د امریکا خلاف چې څه عملیات کېږي هغه طالبان کوي. دا راته ووایئ چې په دغې مبارزه کې ستاسو او ستاسو د ګوند یعنې حزب اسلامي څومره ونډه ده او تاسو په کم سطح باندې دغه جهاد پیل کړی دی؟ ساقي صاحب، د دشمن له لورې اکثرا 3 ډلو ته جګړې او بریدونه منسوب کېږي. لومړی د القاعدې نوم اخلي او بیا د طالبانو نوم، او په پای کې وایي د دولت نور مخالفین، افراطي ډلې او د القاعدې ملګري. د دې وجه کاملا واضح ده. امریکایان غواړي وښیي چې دوی یوازې له دغو 2 ډلو سره په جګړو بوخت، نه له افغان ولس سره او نه د افغانانو له نورو ډلو سره. خو تاسو ته معلومه ده چې اوس بهرني ځواکونه په دې اعتراف کوي چې هره میاشت په اوسط توګه 600 بریدونه پر دوی کېږي، یعنې هره ورځ نږدې 20 بریدونه. خو په مطبوعاتو کې هره ورځ 2-3 عملیات منعکس کېږي او دا القاعدې او طالبانو ته منسوبوي. تاسو موږ ته ووایئ چې دا پاتې 19 عملیات څوک کوي او امریکایان یې له چا ګڼي؟ حکمتیار صاحب، ستاسو بعضې ملګري لکه وحیدالله سباون صاحب شو او داسې د هغه نور ملګري هغه نن د حامد کرزي صاحب د حکومت څه حصه ده. دا راته ووایئ چې دغه خلک دوباره بیا ستاسو ملګري کېدی شي، هغوی اوس هم د اسلامي غړي دي او که نه؟ د دې خلکو باره کې به ستاسو راتلونکې پالیسي څه وي؟ ساقي صاحب، څوک چې زما د ایمان او عقیدې ملګري وو هغه به تل له ما سره وي. یوازې هغه څوک به زموږ د نیمې لارې ملګری وي چې بل مقصد دې ثبت راوستی. څوک چې له اشغالګرانو او د دوی په لاس تپل شوي نظام سره ملګرتیا کوي، هغوی له هېڅ نه وتلي
په حزب کې د داسې خلکو لپاره هېڅ ځای نشته، خو هغه چې د اشغالګرانو سره ملګرتیا نه کوي او د عام ولس په څېر په هغو سیمو کې اوسېږي چې د دې نظام تر ادارې لاندې دي، خو د حزب اهدافو ته، اصولو او تګلارې ته وفادار دي، هغوی د حزب غړي دي. موږ یوازې هغه کسان له حزب نه وتلي ګڼو چې له اشغالګرانو سره ملګرتیا کوي. دوی د ګوتو په شمېر دي. باقي حزبیان د ثابت په څېر اسلام او خپل حزب ته وفادار دي، په جهاد باور لري، له هېواد نه د ټولو بهرنیو پوځونو بلا قید و شرط وتل غواړي او د یو واقعي اسلامي نظام قایمېدل یې هدف دی. کسان تیر امریکایي انتخابات د حزب لخوا تحریم شول او په هغه کې برخه وانخیسته، خو ځینې کسان د حزب په نامه کاندید شول او ولس د حزب لپاره دوی ته رایه ورکړه. ولس له دې خبر نه و چې حزب له انتخاباتو سره مقاطعه اعلان کړي. د هغو کسانو په هکله چې د حزب له تګلارې سره مخالفت کړی، لا تر اوسه کومه پرېکړه نه ده صادره شوې او د دې وجه دا ده چې تر اوسه د حزب مرکزي شورا نه ده دایره شوې تر څو په دې هکله تصمیم ونیسي. له دوی نه ځینې داسې دي چې له اشغالګرانو او د کابل له حکومت سره هېڅ اړیکې نه لري او له حزب نه د جلا کېدو پرېکړه یې نه ده کړې. محدود شمېر د کابل له حکومت سره تفاهم لري او د همدې په وجه یې له یوې خوا په حزب چې خپل وزن او اعتبار له لاسه ورکړی او له بلې خوا د کابل حکومت خاص اهمیت نه دی ورکړی. انجینر صاحب، ستاسو د جهاد د وختو زیاتره ملګري لکه استاد رباني، استاد سیاب صاحب، حضرت صاحب مجددي، هغوی نن د کرزي صاحب د حکومت تر څنګ ناست دي او د امریکایانو تر څنګ تر چا خلاف چې تاسو جهاد اعلان کړی دی. موږ په دې باندې پوهېږو چې لکه ستاسو جهاد ته موږ څنګه جهاد ویلی شو چې یو شمېر مجاهد لیډران چې پخوا ستاسو ملګري وو هغه او د هغې په شان نور مسلمانان چې دي هغه بل طرف ته ناست. صافي صاحب، جهاد په اشخاصو نه پېژندل کېږي بلکې اشخاص په جهاد سره پېژندل شو. که د یوه کلي ټول خلک لمونځ پرېږدي او یوازې څو کسان جومات ته راځي او لمونځ کوي، همدوی ته لمونځ کوونکي وایو او نور د لمانځه تارک ګڼو. په کار خو دا ده چې ووایو هغه خلک چې نن د صلیبي ځواکونو په ضد جهاد نه کوي پرون هم مجاهدین نه وو، هسې شرایطو پر جهاد تپلي وو او که احیانا مجاهد وو نو پرونی جهاد یې ټول حبس او ضایع شوی. دا زما شخصي رایه نه ده، دا د قرآن صریح او واضح حکم دی. د قرآن له نظره د اسلام له دشمنانو سره ملګرتیا له اسلام نه د وتلو په معنا ده. په جنګ کې ملګرتیا او هغه هم د مسلمانانو په ضد ملګرتیا خو پرېږده، څوک چې د کافرانو په ډلې کې ودرېږي او د دوی سواد او شمېر زیاتوي دا هم د دوی له ډلې څخه ګڼل کېږي. دې ته باید متوجه وو چې له مجاهدینو سره موقتي ملګرتیا یو معنا لري او په جهاد باور درلودل او د لمانځه او روژې په څېر دیني فریضه ګڼل دا بېله معنا لري. انجینر صاحب، دا راته ووایه چې نن سبا په افغانستان کې کومه ستاسو مبارزه روانه ده چې څنګه تاسو د امریکا خلاف جهاد اعلان کړی دی او د کرزي حکومت خلاف دغه راز طالبانو هم اعلان کړی دی. دا راته ووایه چې تاسو دا چې کومه مبارزه ده دا ځان روانه ده که نه تاسو او طالبان په شریکه باندې دا مبارزه کوئ او که چېرې اوسه پورې ستاسو یو شریک قومنده نشته نو تاسو داسې پلان لرئ چې په راتلونکي وخت کې د طالبانو تر څنګ یو شریک قومنده جوړه کړئ؟ صافي صاحب، موږ تل د مجاهدینو په یووالي او وحدت ټینګار کوو او خپلو مجاهدینو ته مو ویلي چې په خپلو سیمو کې له هر هغه چا سره مرسته وکړي چې د اشغالګرانو په ضد جنګېږي او په خپلواک افغانستان کې اسلامي حکومت غواړي. د طالبانو سره په تنظیمي کچه د ګډ کار په اړه څه تنسیق او توافق نه لرو. د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې شوي دي. موږ ورته ویلي دي چې راشئ خپلې تګلارې او د دښمن په خلاف خپل دریځ توحید کړو، په هرې سیمې کې ګډې شوراګانې جوړې کړو او مقاومت په ګډه مخکې بوځو. د افغانستان د راتلونکي په اړه هم ګډ تصمیم ونیسو او ولس ته اطمینان ورکړو چې د بهرنیو ځواکونو له ایستلو وروسته به بیا د اقتدار په سر جګړې نه پیل کېږي. موږ د اقتدار لپاره نه بلکې د خپل هېواد د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره جنګېږو. د طالبانو زیات شمېر کسان له دې سره موافق وو، خو متاسفانه ځینو مشرانو یې توافق ونه کړ. که څه هم اوس له طالبانو سره د مذاکراتو لړۍ قطع شوې
خو که هغوی د دې ضرورت احساس کړي نو موږ چمتو یو. انجینر صاحب، القاعده په نړیوال کچ باندې د امریکا خلاف جهاد اعلان کړی دی. دا ویل کېږي چې د ډېرې سمودې نه تاسو او د القاعده مشران یعنې اسامه بن لادن او ایمن الظواهري په یو ځای کې یا هغوی تاسو سره دي. دا راته ووایئ چې د هغوی سره ستاسو سره اړیکې شته او آیا هغوی او تاسو یو ځای کې او که نه د 11 سپتمبر نه وروسته تاسو د اسامه بن لادن او د ایمن الظواهري سره لیدل کتل شوي دي او که نه دا هسې یو افوا ده؟ صافي صاحب، امریکایان هڅه کوي د دوی په ضد هر مقاومت که د دنیا په هر ګوټ کې له القاعدې سره وتړي. د دوی ګمان دا دی چې د القاعدې په ضد یې هومره تبلیغات کړي چې د یوې ډلې د تجرید او منزلي کېدو لپاره همدا کافي ده چې په القاعدې پورې وتړي. په حقیقت داسې نه دی. امریکا په خپلو غلطو سیاستونو سره ځان ته دومره دښمنان را پیدا کړي چې شمېرل یې ګران دي. د نړۍ اکثریت خلک له امریکا کرکه لري. امریکا د فساد، جګړو، بې امنیتۍ، فقر او لوږې باعث کړي. یوازې په امریکا کې نږدې 200 مسلح ډلې شته چې د امریکا په ضد جنګېږي. زه باور لرم چې امریکا په داخل او بهر کې له دومره مخالفینو سره مخامخ ده چې شوروي اتحاد سره مخامخ نه. د تاریخ په اوږدو کې هېواد د هېڅ هېواد په ضد دومره کرکه او نفرت نه دی را پیدا شوی لکه د امریکا په ضد چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې تر سترګو کېږي. زما دا دی چې بوش به د امریکا برژنیف ثابت شي او راتلونکی جمهور رئیس به یې ګورباچوف وي. امریکا ته هماغه برخلیک منتظر دی چې شوروي اتحاد سره مخامخ شي. د پښتني ځوانې برخې په اړه باید ووایم چې هو له 11 سپتمبر نه وروسته ما اسامه بن لادن او ایمن الظواهري سره لیدلي او دا هغه وخت چې ایراني لیبرالانو غوښتل ما امریکایانو تسلیم کړي او زه د ایراني چارواکو له خبرولو پرته له ایرانه ووتلم او هېواد ته راغلم. او دا په داسې حال کې و چې ما ته اطلاع راکړې شوې وه چې 2 ورځې وروسته کرزی تهران ته راځي او هغه غواړي له ما سره وګوري. خو تر دې دمخې ما ته وویل چې د کابینې په غونډې کې قطعي پرېکړه شوې چې تاسو باید له ایرانه ووځئ. موږ ته ووایه چیرې دي؟ ما ورته وویل صحیح ده، زه پرې غور وکړم. په هماغه ماښام له تهران نه روان شوم او د سهار لمونځ مې د ایران سرحد ته نږدې وکړ او د دلې په 26مې چې د افغانستان نه د روسي پوځونو د وتلو له ورځې سره یې سمون خوړ له ایرانه ووتلم. باید تاسو ته ووایم چې په کابل د امریکایي ځواکونو له برید نه وروسته مې د اسلامي غړو ته وویل ستاسو یوه مهمه دنده دا ده چې هغه انصار وروڼه خوندي ځایونو ته ورسوئ چې له افغانستانه د وتلو توان او د پناه بل ځای نه لري. کله چې په تورې پورې د امریکایي ځواکونو برید پیل شو او ځینو وطن پلورونکو نه افغانانو په دې برید کې برخه واخیسته، د امریکایانو مرسته یې وکړه او د امریکایانو تر قوماندې لاندې په جنګ کې شرکت وکړ. د حزب اسلامي څو زړورو او با ایمانه مجاهدینو دوی دواړه له څو نورو ملګرو سره له تورې پورې وایستل او یو خوندي ځای ته یې انتقال کړل. زما ملاقات په دغه ځای کې له دوی سره شو. خو دا باید تاسو ته واضح کړم چې موږ له القاعدې سره هیڅ تنظیمي رابطه نه لرو. موږ له افغانستان نه بهر هیڅ نظامي فعالیت نه لرو، نه اوس او نه د روسانو د اشغال په دوران. نیمه صاحب څه موده وړاندې ستاسو یو بیان راغلی او په هغې کې تاسو د مجاهدینو له دا غوښتنه کړې وه چې هغوی د پاکستان د حکومت یا د پاکستان د قواو سره نه جنګېږي. لومړی راته ووایي چې آیا دغه بیان حقیقتا تاسو ورکړی او دویمه دا چې دغه مجاهدین دا دلیل ورکوي چې چونکې د پاکستان حکومت د امریکا ائتلافي دی نو ځکه موږ له پکار چې د دې خلاف هم جهاد وکړو. دغه خلک اوس هم په پاکستان کې د پاکستاني قواو یا د پاکستاني واکمنو خلاف سرتېرې حملې کوي. دا راته وایي چې د دوی دغه حملو ته یا دې مبارزې ته تاسو په څه نظر ګورئ او دغې خلکو ته تاسو څه ویل غواړئ؟ صافي صاحب، هو ما دا بیان وکړی. ما د وزیرستان مجاهدینو ته هم مسلسل پیغامونه ولېږل چې دلته جګړه بنده کړي. دا جګړه موږ ته تاوان رسوي، دا د امریکایانو په ګټه ده.
هغوی ما ته ولیکل چې موږ د پاکستان حکومت مجبور کړي دا جنګ موږ نه دی پیل کړی موږ له ځانه دفاع کوو او بله چاره نه لرو زه هر مجاهد ته وایم چې د مسلمانانو اصلي جنګ په افغانستان کې روان دی که دلته امریکایانو ماتې وخوړه نو د اسلامي امت ډېرې ستونزې به په خپله او په ډېرې اسانۍ حل شي زه د پاکستان سیاسي او جهادي ډلو ته نه وایم چې په پاکستان کې کومه تګلاره غوره کړي زه یوازې دا ورته وایم چې راشي د لوی او اصلي دښمن په ضد په ګډه وجنګېږو زه د کابل حکومت په ضد جنګ ته نه رابلم بلکې د بهرنیو ځواکونو په ضد یې جنګ ته رابلم که امریکایان او د دوی ائتلافي پوځونه له څو زره کیلومتره لرې سیمو نه افغانستان ته راځي په بې ګناه افغانانو بمونه وروي او ستا مسلمان ورونه وژني نو ما ته ووایه چې ستا اسلامي ورورولي او قومي غیرت چیرې دی چې دغو مظلومو افغانانو نه د دفاع لپاره هسې په اوچت غږ خبره هم نشي کولی زه له هغو خلکو نه د ملګرتیا او حمایت انتظار نه لرم چې تل د افغانانو له دشمنانو سره ملګري شي پرون د روسانو ملګرتیا کوله او نن د انګریزانو او امریکایانو زما د وینا هدف فقط دا دی چې د دې سیمې مسلمانان باید له افغانستانه د بهرنیو پوځونو د ایستلو لپاره ملا وتړي زه خپلو مجاهدینو ته هم وایم چې ستاسو هره مرمۍ باید د اصلي دښمن په لوري وویشتل شي د افغاني مزدور پوځ د 100 کسانو تر وژلو د یوه امریکایي ټپي کول اهمیت لري کله چې امریکایان وایستلی شي د دوی د مزدورانو چاره اسانه ده انګلیس د افغانستان واکمن وخت په وخت باندې دا تور لګوي چې د حکمتیار ملګرو ته او طالبانو ته وسلې چې دي یا کومک چې دی هغه د پاکستان نه میلاویږي او دوی په پاکستان کې پناه اخلي لومړی تاسو دغه تور په جواب کې څه وایئ او که چېرې تاسو دغه تور ردوئ نو بیا دا پوښتنه ده چې تاسو ته اکمالات د کوم ځای نه میلاویږي تاسو ته وسلې د کوم ځای نه میلاویږي او تاسو لکه ملګري بیا د پناه دپاره چېرته وي صافي صاحب امریکایان ښه پوهېږي چې موږ د دې مقاومت د دوام عزم او توان لرو د دوام لپاره د هیڅ چا مرستې ته اړ نه یو نه ایران زموږ مرسته کوي او نه پاکستان هم د ایران لیبرالانو د امریکایانو مرسته وکړه او هم د پاکستان جنرالانو امریکایان ښه پوهېږي چې د سړک په سر د امریکایانو د یو کاروان په وړاندې په یوې چاودنې باندې زموږ مصارف $100 ته نه رسېږي نه په موادو او وسایلو کې بهرنۍ مرستې ته ضرورت لرو او نه په مصارفو انشاءالله داسې جنګ په یوازې سر او تر اوږدې مودې جاري ساتلی شو که موږ په کال کې زر داسې چاودنې وکړی شو نو مجموعي مصارف مو $100 ته نه رسېږي که امریکایان په کال کې د زرو تابوتانو د انتقال او سله ولري نو د افغانانو ملا دې ماتې شي که دومره مصارف ونشو زغملی که انګریزانو یوه پېړۍ مخکې زموږ د پلرونو پر افغانستان حکومت ونشو کولی موږ به د خپلو غازي نیکونو ناخلفه لمسیانو چې نن د پردیو بیرغونه زموږ په هېواد کې په رپېدو وي او دښمن د هېواد په کوم ګوټ کې یوه شېبه آرامه تېره کړی هر څوک په دې حقیقت پوهېږي چې د اسلام د لارې مجاهدین د صلیبي اشغالګرانو په ضد روان مقاومت د خپل ایمان او عقیدې په حکم پیل کړی څوک چې دا مقاومت بهرنیو ځواکونو ته منسوبوي هغوی په خپله د پردیو غلامان دي پرون د روسانو تر قوماندې لاندې د خپل ملت په ضد وجنګېدل او نن د انګریزانو تر قوماندې لاندې جنګېږي په پردیو ځان ساتي او د کور په دروازه کې امریکایي کوماندو پیدا کوي دا همغه بې غیرت او بې ایمانه نه افغانان دي چې د آزاد ژوند خوند یې نه دی څکلی هر څوک په خپل ځان قیاسوي مجاهدین نه پېژني د دوی له جذباتو بې خبره دي په دې نه پوهېږي چې افغانان د عزت مرګ د غلامۍ تر ژوند نه 100 غوره ګڼي عجیبه ده چې څوک مجاهدین په پاکستان پورې کوي پاکستان خو د امریکایانو اډه ده که د پاکستان مرسته نه وای نو امریکایانو نه کابل نیولی شو او نه تر اوسه دلته پاتې کېدی شو د امریکایانو د برید د یرغل په لومړیو میاشتو کې د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو پورې له پاکستان نه 10,000 نظامي الوتنې وشوې هره تیاره د پاکستان له نظامي اډو والوتل او پر افغانانو یې بمونه وولول
تر اوسه د امریکایانو استعمارات د پاکستان له لارې کېږي. کرزی له پاکستان لومړی اروزګان ته بیا کندهار ته په امریکایي هلیکوپټرو کې انتقال شو. د ګوانتانامو زندان په هغو مجاهدینو ډک دی چې پاکستان نیولي او امریکایانو ته لاس پښې تړلې سپارلي. نه پوهېږو پاکستاني چارواکي تر دې زیات څه کولی شي چې واشنګټن قانع او له مجاهدینو سره په ملګرتیا تورن وکړي. انجینر صاحب نن سبا چې موږ ګورو د امریکا واکمن چې دي هغوی دا خبره کوي چې په عراق کې د هم څه سیاسي جوړه روغه راولي. دغه راز په هلمند کې یو موافقه وشوه د ناټو او د هغه ځای د طالبانو ترمنځ. پوښتنه به دا ده چې که چېرې تاسو ته دغسې وړاندیز وشي ستاسو د دې خبرې څه امکان شته چې د امریکا او د هغې د پلوي حکومت یعنې د کرزي حکومت سره تاسو کښېنئ خبرې اترې وکړئ او د مسلې یو سیاسي حل راوباسئ؟ صافي صاحب موږ د مذاکراتو له لارې د بحران د حل معقول او عملي لار لټول یو ضرورت کوم. دې ته د یو مثبت انکشاف په سترګه ګورو چې مغرور امریکایان اوس په دې پوه شوي چې په جنګ سره نه خپلو ناولو موخو ته رسېدی شي او نه د افغانانو مقاومت ځپلی شي. دې ته هم یو مثبت بدلون په سترګه ګورو چې د کابل د امریکایي حکومت چارواکو ته له مجاهدینو سره د مذاکراتو اجازه ورکړل شوې. خو مذاکرات په هغه صورت کې مفید او ګټور ګڼم چې اشغالګر ځواکونه د کابل حکومت ته د دې خبرې صلاحیت هم ورکړي چې د بهرنیو ځواکونو د بلاقید شرط او بشپړ وتلو په اړه له مجاهدینو سره توافق کولی شي او دا چې دا ځواکونه به د دې توافق درناوی کوي. دا ځکه چې د مجاهدینو او ټول افغان ولس لومړی او اساسي غوښتنه همدا ده او له دې پرته د افغانستان بحران نشي راتللی. د موسی کلام معاهدې وشوله چې د بهرنیو ځواکونو شتوالی د جګړو د دوام لامل او وتل د جګړو د ختمېدو باعث دی. موږ له دې سره توافق کولی شو چې دې ته ورته معاهده د کابل په شمول په ټولو ولایاتو کې پلي شي. انجینر صاحب تاسو د پخوا نه د اسامه بن لادن او د هغه د ملګرو سره اړیکې لرئ. هم ستاسو په بلنه باندې اسامه بن لادن د سودان نه افغانستان ته راغلی و. دا خبره کیږي او د دنیا سره دا یره ده چې د اسامه بن لادن او د هغه د ملګرو سره اټومي یا کیمیاوي وسله شته. په خپله یو مرکې په ترڅ کې اسامه بن لادن دا خبره کړې مو چې د هغه سره دا رقم وسله شته. تاسو څه نظر دی چې د اسامه بن لادن یا د هغه د ملګرو سره دا رقم یعنې اټومي یا کیمیاوي وسلې شته او که نه دا هسې یو د دروغو یره ده؟ صافي صاحب د اسامه بن لادن موضوع له افغانستان او افغانانو سره تړلې یوه مغالطه ده. که امریکایانو یوازې د القاعدې د مرکزونو ختمولو او د طالبانو د حکومت نسکورولو لپاره په افغانستان یرغل کړی وو نو اوس خو باید بیرته وتلی وای. اوس خو دلته بیا القاعدې مراکز نشته. د القاعدې ټول مراکز عراق ته منتقل شوي. د طالبانو حکومت هم ختم شوی. دوی ولې اوس هم په پاتې کېدو ټینګار کوي؟ له دې نه خو معلومېږي چې دوی نورې موخې لري. دوی په دې نه پوهېږي چې په دې یرغل سره یې په سلګونو نور اسامه را پیدا کړ او د القاعدې لپاره یې په سلګونو نور مراکز پرانېستل. تاسو ته معلومه ده چې اسامه بن لادن عادي او مرفه ژوند درلود. د شوروي پر ضد د جهاد په دوران کې افغانستان ته راغی. دلته یې جهادي فکر په برخه شو. په سعودي کې د امریکایي پوځونو له ځای په ځای کېدو او د عراق په ضد جنګ سره مخالفت وکړ. د سعودي حکومت د تابعیت ختم کړ. مجبور شو په افغانستان کې پاتې شي. له افغانستان او سودان ته ولاړ. امریکایانو د سودان حکومت مجبور کړ چې هغه وباسي. بیرته افغانستان ته راغی. حالت داسې شو چې دی له طالبانو سره ملګری شو. امریکایانو هغه د طالبانو حمایت کولو او له دوی سره د اسامه په ملګرتیا اعتراض نه درلود. خو وروسته د هغه چې په کینیا او نیروبي او یمن کې د القاعدې لخوا د امریکایانو په ضد عملیات ترسره شول له طالبانو یې وغوښتل چې اسامه ورته تسلیم کړي. د سعودي حکومت هم دا مطالبه وکړه. مولوي متوکل د طالبانو د هغه وخت خارجه وزیر ریاض ته وغوښتل شو. هلته له سعودي چارواکو سره د اسامه د سپارلو ژمنه وکړه. په کابل کې د علماو په نامه شورا جوړه او دې شورا هم له اسامه وغوښتل چې له افغانستانه ووځي. د سعودي د استخباراتو مشر ترکي الفیصل په خصوصي تیاری کې د دې لپاره کندهار ته راغی چې اسامه
لاس تړلی له ځان سره بیایي. 15 ورځې په کندهار کې تم شو، خو طالبان د خاصو عواملو په وجه ونه توانېدل چې اسامه ترکي فیصل ته تسلیم کړي. د طالبانو سره د واشنګټن او ریاض اختلاف له دیني دي وروسته راغلی. واشنګټن په عراق باندې د اټومي وسایلو د جوړولو په تور برید وکړ، خو معلومه شوه چې خپل ولس او نړیوالو ته یې دروغ ویل. هر څوک پوهېږي چې د القاعده په ضد د دوی تور دې ته ورته دروغجن او بې بنسټه تبلیغات. که د عراق، ایران، لیبیا په څېر شتمن هېوادونه لا تر اوسه نه دي توانېدلي چې اټومي وسایل جوړ کړي، نو القاعده به څنګه په دې وتوانېږي؟ تجربې وښوده چې القاعده په تش لاس وکولی شو چې امریکایانو ته د 11 سپتمبر په څېر داسې ستر ګزار ورکړي چې په تاریخ کې نظیر نشو موندلی. د القاعدې اټوم بم په حقیقت کې هغه سرتیري عملیات دي چې امریکا یې د مقابلې توان نه لري. انجینر صاحب، تاسو د پخوا نه به د جهاد سره لیک لوست هم ډېر کول. لومړی پوښتنه مې دا ده چې آیا د لیک لوست هغه سلسله اوس هم دوام لري او که نه هغه بنده شوې ده؟ که چېرې دوام لري نو نن سبا تاسو څه ګورئ او څه لیکئ؟ یو چونکې تاسو علمي مطالعه هم کوئ، نو پوښتنه مې دا نن سبا یو سوال په ټوله دنیا کې اسلامي نړۍ کې دا دی چې سرتېرې حملې جایز دي او که ناجایز دي. تاسو په دې باره کې نظر څه دی؟ تاسو سرتېرې حملې جایز بلئ او که نه ناجایز؟ صافي صاحب، د پوښتنې د لومړۍ برخې په اړه عرض کوم چې الحمدلله ما له دې فرصت نه چې له جلسو او ملاقاتونو فارغ وم پوره استفاده وکړم. مطالعې، تحقیق او لیکنو ته مې کافي وخت درلود. په اونۍ کې مې یوه ورځ د خطونو او پیغامونو لیږلو ته وقف کړی وم او نورې ورځې مې څېړنو او لیکنو ته. په تېرو 5 کلونو کې مې 10 کتابونه ولیکل. په تېرو 6 میاشتو کې مې په بایبل باندې یو تفسیري نقد لیکلی. امید دی په لنډو ورځو کې بشپړ او د بایبل د قرآن په رڼا کې تر نامه لاندې چاپ. او د دومې برخې په هکله باید ووایم چې د شهادت طلبانه عملیاتو په هکله او دا چې آیا دا عملیات جایز دي، آیا هغه چا ته شهید ویلی شي په ځان چې بمونه تړي او ځان او دښمن له منځه وړي؟ آیا دا کار د قرآن له دې آیت سره مخالفت نه دی چې فرمایي ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، په خپل لاس ځان په تهلکه کې مه غورځوئ؟ په دې هکله باید څو خبرې په پام کې ولرئ. دا مکمل آیت نه بلکې د یوه آیت یوه برخه ده. آیت داسې دی: وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه واحسنوا ان الله یحب المحسنین. او د الله په لار کې انفاق وکړئ، قرباني ورکړئ او ځان په خپل لاس په تهلکه کې مه اچوئ او احسان وکړئ چې الله محسنین خوښوي.